د دې نظام ګټونکي هغه خلک دي چې د خلو پر ځای وینه توی کړې ده. هغه خلک دي چې لسګونه کلونه 20 کاله 10 کاله 15 کاله یې زندانونه وړي دي، سترګې یې د لاسه ورکړي دي، قریبان یې د لاسه ورکړي دي، انډیوالان یې د لاسه ورکړي دي. نو تاسو په خپله فیصله وکړئ چې دا خلک به خامخا د نظام سره مخلصین خلک. نو د نظام ساتونکي خلک مو دا قدرمن مجاهدین دي، رب جل جلاله یې حفاظت وکړي. او د نظام چلوونکي هغه خلک په کار دي چې هغه د نظام په اصولو، د نظام په اساساتو او د نظام په مزاج باندې پوهېږي. هغه خلک هغه علماء کرام دي. ځکه موږ که دا دعوه کوو چې نظام اسلامي دی، نو موږ ته علماء کرام غوښتنه کوي، مخلصین مسلمانان غوښتنه کوي چې اسلامي نظام خو تاسې معرفي کړی دی چې د خدای پاک د دین نفاذ دا اسلامي نظام دی. نو د الله پاک د دین نفاذ کم دی؟ موږ ورته وایو چې د الله پاک د دین نفاذ دا دی د امر بالمعروف دپاره قانون تبشیح سو. په دې قوانینو کې د الله جل جلاله د کتاب هدایات، د سید رسول صلی الله علیه وسلم د مبارکو احادیثو هدایات په دې قانون کې جمع دي، په افغانستان کې نافذیږي. خلک دې لمنځونه کوي، خلک دې زکاتونه ورکوي، خلک دې روژې نیسي، خلک دې شراب نه څښي، خلک دې خمار نه کوي، خلک دې زنا نه کوي، خلک دې غلا نه کوي. دا په دې قانون کې راغلي دي. دا د خدای پاک دین دی، د الله پاک جل جلاله د دین خلاصه ده، په افغانستان کې نافذیږي. خو د دې نفاذ دپاره وړ لایق خلک څوک دي؟ علما. نو د علماو اړتیا ده چې موږ په جامعه کې داسې خلک ولرو چې دغه د امر بالمعروف قانون نافذ کړي. د امر بالمعروف د قانون په نفاذ سره به موږ دنیا ته هم ثابت کړو، د افغانستان مسلمانانو ته به هم ثابت کړو چې موږ نظام ګوري اسلامي دی، د الله پاک جل جلاله دین نافذیږي. همدا ډول په اسلامي نظام کې د الله جل جلاله د دین نفاذ، د نشر، د علم نشر، د قرآن ترجمه، د قرآن تفسیر، د احادیثو وینا، د امام ابو حنیفه رحمه الله د مبارک مذهب وینا، خلق په اسلام او په دین پوه کول، په خلکو کې علما او طالبان پیدا کول، دا د دین نشر، دا د اسلامي نظام مسؤلیت دی، د اسلامي نظام د امیر مکلفیت دی. د دې لپاره بیا د علما اړتیا ده، مدرسین علما، تدریس ته اړتیا ده، تعلیم ته اړتیا ده. اسلامي نظام الحمدلله په دې میدان کې نیک اقدامات تر سره لري چې نن دا یو نمونه د مشاهدان.